څه ډول دروازه ټکوي ها؟ نږدې ده چې دروازه ماته کړي نیسان. 15 دقیقې کېږي چې دروازه ټکوم خانم شه. د تلویزیون غږ جیبو به مې نه اورېده. او ولې داسې اندېښمنه یې؟ دننه راځه که نه؟ نه بیا غواړم چې شفاینیا ته ورشم، د هغې لپاره راغلی یم. ولې جلۍ؟ لکه چې هغه درمل دې خلاص کړل. نه، ما په کور کې پاککاري کوله، ترور مې زما مرستې ته راغله، په المارۍ کې هغه پیدا کړل او بیا یې خزاله کې واچول. بېرته به دې اخیستي ول؟ ومې نشو اخیستلی، ښاروالې وخته هغه خزالې وړې وې. نیته ورځو نور ترې اخلو خورې. سمه ده لاړ به شو، ته دې پیسې تیارې که، سبا ورځو اخلو یې. هغه اوس خو پیسې نه لرم، نه پوهېږم چې څه وکړم. خپل بنګړي دې ټول خرڅ کړل. داسې چې د له میرالمور نه دې واخله، که هغه نه اصله خو درکوي، ورته ووایه اړتیا لرم درکوي. مور مې نه راکوي، اصله هم د کوژدې چیز میز کې مصروفه ده. نه، لاغونې نه غواړم، پور به ترې واخلو. آخر ته خو هغه پېژنئ چې پیسې مې پیدا کړې ورکوم یې. نه پوهېږم، زه یو ځل ورځم زنګ وهم. ژوند دی اوسې خانم شاخورې. ښه څه وایې؟ ښه ښکاري؟ ډېر ښه ښکاري پیلین. ماشاءالله زما ښکلې لور سره دا جامې ډېرې ښې ښکاري. هغه ما ته لږې لوی ښکاري. دا به ډېر ښه ستا په ځان کې جوړ شي. نه دا زما خوښې شوې، ښکلې دی که نه اوسګې؟ دا اخلم. اوسګې ته ملګرې سره دې ډېره خوږه یې، فکر کوم ډېر سره نږدې یې. خو اصلی خورې پیلین مې پخوانی ملګرې ده. څومره ښه. سلیم او شکران ترورم تاسو دواړو سره ډېره مینه لري، تل ستاسو په اړه خبرې کوي. موږ هم له هغوی سره ډېره مینه لرو. زموږ لپاره چې کوم کارونه کړي هغه نشو هېرولی. پیلین هم همداسې. زه د پیلین په اړه خو په هېڅ هم پوه نه شوم. که سلیم ښوونکی نه وای کېدای چې پیلین مې بیا هېڅکله هم نه وای لیدلی. هغه پیلین له یوې لویې ستونزې نه وژغورله خورې. سبا ماښام د پیلین کورنۍ سلیم ښوونکی مېلمستیا ته غواړي خورې. ښه دا خوش کېدلی دي؟ نه کله مې چې اغوسته ومې نه لیده. بل داسې کمیس نه لرئ؟ همدا یوه جوړه وه ګرانې، که غواړې هغه نورې جامې وګوره. نه زه بل ځای کې لټوم، مننه کوم. ډېرې ستړیا نه مړه شوم. علي ماته قهوه جوړه که. خاندان مېرمنې زه تاسې ته یوه مهمه خبره لرم. بیا څه شوي؟ نن سلیم ښوونکي عمر کور ته راوسته. دا سړی ولې زما د زوی شا نه پرېږدي؟ څه غواړي؟ غوښتل یې ما سره خبرې وکړي. ډېره راته مه ژاړه، د څه په اړه یې در سره خبرې کولې؟ د عمر د پلار په اړه یې پوښتنه کوله. څه؟ د عمر په دوستیا کې ته مو چېرته لیکل شوی خاندان مېرمنې. ښوونکي ویل د عمر پلار نه دی مړ شوی. ویل یې ته له خاندان مېرمنې سره کلونه کېږي چې یو ځای اوسېږي، همدې لپاره یې له ما نه پوښتنه وکړه. هغه ته دې او ووایه څه وویلې؟ هېڅ مې هم ورته ونه ویل، دروازه مې بنده کړه. درته وایم بیا له هغه سړي سره خبرې ونه کړې، هغه له تا نه خبرې اخلي. زه ډېره ښه پوهېږم چې څه وکړم. نو بس دی سلیم ښوونکیه. وړې شیطاني جلۍ، ته غواړې له چا سره چې زه مینه لرم هغه له ما نه واخلې؟ ها
بله خانم شاه څنګه یې تا نه مې یوه پوښتنه کوله له اوزګې سره چې کومه جلۍ ګرځي هغه څوک ده؟ پیلین د جمیلې لور ده د اوزګې د ماشومتوب ملګرې ته لکه چې نه پوهېږې ډېرې بدې ورځې یې تېرې کړي مور او پلار یې غوښتل طلاق واخلي بیا پیلې موټر ووهله په روغتون کې به ای څه درته ووایم اصلي جانې وای د پلار په عمر سړي سره یې اړیکه درلوده نه پوهېږم رښتیا دي که دروغ ته څه وایې وروسته څه وشول وروسته به څه کېږي مور او پلار یې پخلا شول جلۍ بېرته کور ته راغله رښتیا خیرت دی ته ولې د دې جلۍ په اړه دومره پوښتنې کوې نه هغه اوزګې او هغې ته مې جمعې ډلې ورکولې خورې بس د همدې لپاره ها د اوزګې په اړه نه پوهېږم خو د پلین د پلار وضعیت ښه دی بیا هم که ډالۍ ورکوي اوزګې ته یې ورکه زه خو همدا وایم سمه ده مننه کوم د خدای په امان د خپل پلار په اړه د سلیم ښوونکي ته څه وویلې یوازې د پلار په اړه پوښتنه وکړه ما ورته وویلې مړ شوی د هغې څه چې ستا د پلار په اړه له تا نه پوښتنه کوي هغه ولې له تا نه څېړنې کوي ته پوهېږې چې هغه په دې کار کې څه موخه لري څېړنه یې نه کوله یوازې یوه پوښتنه یې وکړه ته ولې په غوسه کېږې مورې سلیم ښوونکي مې کوم بد نیت د سلیم ښوونکي صفت مه کوه زه د هغه په نیت ښه پوهېږم بیا ونه ورم چې له هغه سړي سره زموږ د ژوند په اړه خبرې وکړي فوټبال موټبال هم نشته پوه شوې خو مورې ما ته مور مه وایه تر څو دې چې زما خبرې نه یې منلې زه ستا مور نه یم ډېر غمجن حالت و ستا په حالت پوهېږم خو اړتیا نشته چې دومره په مغزو کې ونیسې پلار خو مې ته پېژنې که نه وخت به یې راشي چې په هر څه به پوه شي په هر حال دا ځل بیا هم زه ګرم پرته له مانه خو ټول بې ګناه دي سلیمه تا ما ته کومه خبره کوله یو زده کوونکی ده چې ډېرې ستونزې لري ما ته یې ویل چې پلار مې مړ دی خو په اسنادو کې یې مور او پلار طلاق شوي ښکاري هیڅ سند نشته چې وښیي پلار یې مړ دی مراده د پلار نوم یې څه دی یعقوب کارال داغ سلام علیکم زه د باندې په تمه کېږم زه رسمي اسناد ګورم سلیمه تا ته هرومرو خبر درکوم اندېښنه مه کوه مننه کوم خبر شوم چې صحرا ته د کار پیدا کړی ډېره خوشحاله وه که وغواړم زه هم یو ښه سړی کېدلی شم سلیمه سمه ده که نه هر وخت هم دا کارونه کوه مثلا د انجمن په کار کې دا کار باید هرومرو وشي مراده ته خو پوهېږې هغه ځمکه یې انجمن ته وقف کړې او په انجمن کې ښه کارونه ترسره کېږي په دې سیمه کې د داسې یو ځای شتون ماشومانو ته ډېر ښه دی ته خو پوهېږې دا زما دنده ده په دې اړه څه نشم ویلی سلیمه وروره دا د اصولو خلاف کار دی هر وخت چې دا موضوع رامنځته شي جنجال پورته کېږي هېڅوک زما په حالت نه پوهېږي زه مې خپله دنده ترسره کوم په هر حال زه د وخت نه نیسم مننه کوم ښه ورځ ژوندی اوسئ خیرات دی د ده ستونزه څه وه لکه چې غوښتلې تاله دوانه پښیمانه کړي ها یوه بله خبره وه ښه په هر حال موږ به خپل کار وکړو کوو یې دا ځای دی انشاءالله دلته به د کار کولو اسناد نه غواړي د کار لپاره راغلی هو په لوښو مینځلو پوهېږي پوهېږم خو زه یوه ستونزه لرم ښاغلیه د کار کولو اجازه نه لرم اړتیا نشته خو د همدې لپاره بیمه میمه هم نشته که ستا خوښه وي مېرمنې رئیس هم داسې راته ویلي غیر قانوني کار دی که ونیول شو جریمه کېږو پروا نه لري خپل کار پیلولی شي ډېره مننه کوم ترورې ژوندی اوسې هله هله شفاینیا
کوم بوټي مې چې درنه اخیستی ول هغه خزاله کې ولوېدل ما نه ووایه اچولي بل چا اچولي ول هغه ویل مې اوس غواړم نور درنه واخلم خو هېڅ پیسې نه لرم نه کېږي لورې پام چې غلطه پوهه نه شي دا له ډېر لرې ځای نه راځي قصیدې ورباندې ویل کېږي ډېر مصرف ورباندې راځي لور جانې زه خو دلته څه مفته نه یم ناسته که د خیر کارم وي مست خو به لري هیله کوم ته خو پوهېږې دا بوټي مې د ماشوم لپاره اخلم که نه دومره نشله کېدم غاړکۍ دم ډېره ښکلې ده کته دې غاړکۍ ماته راکړې زه به نور بوټي درکم خدا غړکې د احمد مردنیا جانې ګوره څه درته وایم غاړکۍ دې ماته پرېږده زه بوټي درکوم څو ورځې وروسته پیسې راوړه غاړکۍ دې بېرته واخله سمه ده چې داسې ده سمه ده مبارک دشه مبارک دشه مبارک دشه مبارک دشه مبارک دشه ژوندي اوسئ مبارک دشه ژوندي اوسئ مه شرمېږه خورې دلته ټول کارکوونکي ډېر ښه انسانان دي خو د دې ځای رئیس ډېر غوسه ناک دی هېڅ کومه تېروتنه نه غواړي خورجانې سره شپږم لږ څه غوسه ناک دی خو څه وکړو ګزاره به کوو او اخله دا ستا دي مننه کوم غیبتونه پرېږدئ وګورئ ټول کارونه مو پاتې دي درته ووایم ښاغلی تنره دا سلیم ښوونکی د زما له زوی نه لرې وساته خاندان مېرمنې زه به څو ځلې درته ووایم چې دروازه نه ټکوي دننه راځي ولې ها ګوره مدیر صاحب سلیم ښوونکی زما په کورنۍ کې لاس وهنه کوي که همداسې مخته لاړ شي هېڅ ښه نه کېږي خاندان مېرمنې ډېره غوسه به درد نه خوري که غواړې لاړه شه له سلیم ښوونکي نه شکایت وکړه دا کار به کومه ګټه ولري هېڅ شک پکې مه لره تفتیش چې راغی زه دا ورته ورکوم مېرمنې ته خپل کار کوه زه خپل کار کوم خدای دې قبول کړي آمین خدای دې قبول مسلمانانو خیری کاکا ته مې وکیل ونیوه ان شاء الله دا کار به زر خلاصو زه خو وایم چې بې ځایه هڅه کوم ملاسب قانون به له رجایي سره وي پروا نه لري په تدبیر کې ګټه شته تاسې ښه پوهېږئ ښاغلو زه باید خپل کار ته لاړ شم تاسې ښه ورځ ولرئ خدای په امان ژوندی اوسئ په مخه دې ښه شه عثمان کاکا له وکیل سره وغږېدم هر ډول چې کېږي خیري کاکا باید پیدا کړو هرومرو کور کې دی خو هغه بې خیره یې له کور نه د باندې نه پرېږدي د دې کار حق نه لري دا کار جرم دی دا واخله آفرین زویه ما خو درته ووایم هغه یې په کور کې بندي کړی دی ده ته مې وظیفه ورکړې وه چې د خیري کور وڅېړي ښه ده اوس څه وکړو څه وکړو
ورځو له کورنۍ راوباسو. ته ښه خبره کوې خو داسې نه کېږي عثمان کاکا. داسې چېرته نو پولیسو ته به ورشو. همدا ښه خبره ده. که هر چېرته سړی خپل قانون پلي کړي عثمان کاکا نو په هغه ځای کې هېڅکله هم ستونزه نه حلېږي. لکه څنګه مې چې وویل که بې ځایه شیان خپله موخه وګرځوو په ژوند کې له ستونزو نه خلاصېږو. د ښوونځي په درسونو کې کامیابي، د ښې دندې درلودل، ډېرې پیسې ګټل، نه باید یوازې دا شیان د خلکو موخه وي. کوم خلک چې په ژوند کې بې ځایه موخې ځان ته ټاکي په ژوند کې نه خوشحالېږي. پوه شوم ښوونکیه، ته رښتیا وایې. هلکه زر که ووځه. خیرت دی مدیر صاحب. ما تا ته څو ځلې وویل درته مې نه وویلې چې دا ښځه موږ ته ستونزه جوړوي. د زوی شی پرېږده. دلته تجربه خبرې کوي ښوونکیه. د عمر په هکله خبرې کوئ؟ همداسې ده. خاندان مېرمنې ستا په ضد شکایت کړی، له تا نه شکایت لري. دا په دې معنا ده چې په 2 ورځو کې به دلته تفتیش ورسیږي. زه اوس هم په خپلې پرېکړې ولاړ یم مدیر صاحب. پایله یې چې هر څه وي له خپل کار نه په شا کېږم. که کوم غلط کار مې کړی وي جزا به یې ووینم. په وروستي ځل یې درته وایم سلیم ښوونکیه، له هغه هلک نه لرې واوسه. په ښوونځي کې ستونزه مه جوړوه. الله الله. هغه ډېر لرې ځای کې دی. آفرین دې وي ستا په عقل خورې. ښه خبره دې وکړه، زه د وباسم خرڅوم یې. زه د چارې استاذه یم جلۍ. ما ته په دې کارونو کې استاذه وایي. زه دې تر اوسه نه یم پېژندلې. هله اوس یوازې همدا راسره دي. دا مې ډېر مخکې اوبدلي وو خو دا ډېر ښکلي دي. یعنې په پیغلتوب کې مې اوبدلي. انشاءالله خوښ به دې شي. ښه دې اوبدلی، په لاسونه دې برکت شه. زه دا ټول په دوکان کې پلورلی شم. صبر وکړه پیسې یې درکړم. که نور دې موبدل راتلونکې هفته کې راوړلی شي. ډېر ښه به شي. ډېره مننه کوم. په لاسونه دې برکت شه لورې، دا ډېر ښکلي دي. خیرت دی مامور صاحب. تا د خپل کاکا په زوره کور کې بندي کړی دی. په زور مې بندي کړی؟ کاکا مې ناروغ دی، دننه آرام کوي. که اجازه راکوئ یو ځلې ګورو وروره. ولې نه، مهرباني مهرباني. او تاسو چیرته ځئ؟ موږ یې هم ګورو. تاسې نه شرمېږئ که نه چې کور ته مې پولیس راولئ؟ د کاکا رواني حالت مې ښه نه دی، دا مې ثابته کړه. مهرباني وکړه مامور صاحب، ته یې هم یو ځل وګوره. رښتیا وایي ساتنه یم ستا په غاړه ده ښاغلیه. هو همداسې. امیر صاحب کوم ته نشو کولی؟ داسې کوم ثبوت نشته چې وښایي هغه په زوره بندي شوی؟ بښنه غواړم، موږ څه نشو کولی. ځو. عثمان کاکا دا کار نورم خرابېږي. زه باید هم دلته پاتې شم. سمه ده. سمه ده. ډېر پام کوه زویه. زر کوئ کار وکئ. دا کار په دې ډول سره نه کیږي. سمه ده. له ګټنې تاوان ډیر شو.
که نشي کولی ورکه شه. تاتی څه ته خو د دې قاب پیسې له جیب نه ورکوې له قصده خو یې دا قاب مات نه که. خدای دې تاسې ټول ووهي. مهمه نه ده مه ډارېږه ته د خپل کار کول لورې حاله. ډیره مننه کوم ژوندی اوسې. پیلین درته موبایل نن ماښام تاسې کار نشم درتلی. بخښنه غواړم. انشاءالله کوم بل ماښام به درشم. رښتیا وایې؟ سمه ده مور ته به مې ووایم. اوس د سلیم خپله موخه ګرځولې شیطاني فکر کوي چې زه هغه تا ته پرېږدم؟ مهرباني اصلي. ها سلام سلیمه. لږ ناوخته مې درته وویلې خو نن ماښام روژه ماتي کې ستا په تمه یو. اوایل مې ته راتلی شي؟ اصلي نن ماښام یو بل کار دی چې باید حل یې کوم. داسې چې دی د جمعې د ورځې د فارغانو روژه ماتي ته خو به له ما سره ځي؟ ژمنه نشم کولی. وبه ګورو. ښه ده. هغه نن ماښام دې څه کار درلوده؟ د یو زده کوونکي په اړه یوه ستونزه وه. په هر حال اصلي موبایل بند نه و. سمه ده د خدای په امان. مطلب له زده کوونکي سره د کار لري. زه ستا په زده کوونکي ښه پوهېږم. شیطاني. اوهو تر اوسه لا ډېر وخت دی ملا صاحب ډېر. توبه استغفر الله. زویا ته لاړ شه لږ ارام وکړه. د لمانځه وخت هم نږدې دی. موږ دلته یو. هله محترمه زه خو وایم چې وار به شم لکه پخوا غوندې مې چې دروازې ما ته ولې اوس به ور ما ته کوم څنګه دې خوښه ده؟ عثمانه لکه چې روژه در باندې زور شوي په دې اړه به بیا له روژه ماتې نه وروسته خبرې وکړو. څه خبره ده؟ ته چیرته یې لورې؟ لږ وخت پاتې اذان وشي. چیرته یې سلیم نه راځي؟ سلیم علیم نه راځي مورې کار ورته پیدا شو. هارو مارو ختمه اومدی پیلین ختمه اومدی. خدای دې قبول کی. آمین. هلا بسم الله. دا به خیره رجای خو خیری ورته ډوډۍ هم نه ورکوي. د سړي سترګې د دنیا په هرڅ پټې شوي. د خیر تمه ترې مه کوه. چیرته ځې ملګریه؟ هله ملګریه چې ورشو د خیر وګورو چې ژوندی دی او که مړ دی تر څو به ورته په تمه کینو. هله سمه ده.
خیري به څنګه روباسو؟ زه پوه شوم وروره، نورې دلته نه پرېږدو. پلان دا دی د لاړ شي ورځینه رابه وروسته خیري د کړکۍ له لارې راوباسو. هله هله لاړه شه لږ ارام وکړه. زه د کار کوم لورې. ژوندی اوسې میرمنې، ته خپل هم ډېر کارونه لرې، زما کارونه به څنګه ترسره کړې؟ ډېر نه دي پاتې، لږ وروسته خلاصېږي. ګرانې لورې دلته دا لوښي هېڅکله هم نه ختمېږي. که دمه ونه کې نشي کولی. ژوندی اوسې. هله لاړه شه. خیرت خو به وي، څه خبره ده؟ ستا بیولو ته راغلي یو خیري. په دې عمر کې مې دا ورځ ولیده عثمانه، خپل کور کې بندي یم. په دې اړه وروسته خبرې کوو. هله ځو. زه یې کولی شم عثمانه؟ کولی شي خیري، هله کولی شي. زر کوه. یا الله. هله آفرین، په کراره ودرېږه. وشو. ډوډۍ نه خورو، پلا مې الله اکبر ویلې. څنګه مې د اذان غږ وانه اورېده؟ پلار مې راغی. سلام، نن ماښام څه خورو؟ بښنه غواړم احمده، خوب راغلی و، خواړه مې نه دي درکړي، خو زه ځم تیاروم یې. خیر د ګرانې کومه خبره نه ده، هسې نه میلمانه نه لرو. سمه ده. نیسان ستا غاړکۍ چیرته ده؟ هغه خیرت به وي، په دې وخت کې به څوک وي؟ که بیا رانه پوښتنه وکړي. عثمان کاکا تاسې څه کوئ؟ موږ راغلو احمده. راځئ راځئ، مهرباني وکړئ راځئ. مخکې شه لورې. کښېنه کښېنه خیري کاکا. خیري کاکا، خدای دې له تاسې نه راضي شي. هلته نور نشم اوسېدلی، تر محکمې پورې ما پټ کئ. سبا به محکمه کې هر څه ووایم. مجبوره شو احمد ملا صاحب. ورېندارې پاسېږه که نه ته والې ویده یې؟ کاکا مې چېرته دی ورېندارې؟ څه؟ خو پلار مې په خپله کوټه کې و. خدای دې تا ووهي ورېندارې، د مرګ په خوب ویده وې له ځانه خبره نه یې. زه اوس له تا سره څه وکړم؟ څه در سره وکړم کم عقلې؟ نو بیا به یو کار وکړو، نن شپه به له ما سره پاتې شي، سبا سهار وخته ورځو، د روغتیا راپور یې جوړوو. همداسې به وکړو، سبا به سره ووینو. په اجازه دې خیري، که کومه ستونزه پیدا شوه خبر راکړه. هله نو په خدای مو سپارم. ښه شپه ولري. کښېنه کښېنه خیري، احمد ملا صاحب له موږ سره راځي. کښېنه. خیري کاکا،
دا د شاته کېده لږ به ارام شي. ژوندی اوسې کوم لورې، بل څه ته ژوندی اړتیا اوسې. لرئ؟ نه لورې، مننه. چای خو څښئ که نه؟ سکوی ولې نه سکو؟ سکوی که نه خیري کاکا؟ دا کار څنګه وشو احمد ملا صاحب؟ خپلې وینې خپل ځان لیونی کړم او په خپل کور کې بندي کړم. خدای پاک وایي چې موږ تاسو په خپل اولادونه او مالونه باندې ازمایو. یا خدایا په دې امتحان کې ما په خپلوانو او په خپل اولادونو مې امتحانوه. سمه ده خیري کاکا، ارامه اوسه. انشاءالله هر څه به ډېر ژر ښه شي. هغوی به هم په خپلو ګناهونو پوه شي. خیري کاکا، خیري کاکا، خیري کاکا، خیري کاکا. نیسان امبولانس ته زنګ ووهه. خیري کاکا درمل در سره شته؟ درمل دې در سره دي خیري کاکا؟ درمل مې په کور کې پاتې شوي ملا صاحب. سمه ده زه یې همدا اوس درته راوړم. دویمه ورځ ده چې راغلی، اوس له کار نه ځان پټوي. ما که داسې کار کوي دا کار پرېږده. زه تنبل کارکوونکي نه غواړم. رجایی دروازه خلاصه که. ولې چیغه وهي ملا صاحب؟ ها؟ هم راځې له کور نه مې کاکا تختوې، هم دروازه مې راته په سوکانو وهي. غواړې چې پولیس درپسې راوغواړم؟ ها؟ کاکا مې چیرته ده؟ هغه مو چیرته پټ کړی؟ کاکا دی له موږ سره دی. زړه یې درېدلی، درملو ته اړتیا ده. درمل یې راکه. درمل مرمل نشته پوه شوې؟ یا به مې کاکا همدا اوس راته راولې یا پولیسو ته زنګ وهم بیا ونه وایي. په خبره پوه شوې؟ رجایی کاکا دې مړ کېږي، ته هېڅ رحم نه لرې زناوره. رجایی خدای به تا ته سزا درکړي. خدایه باید یو درملتون پیدا کړم. احمده زر کوه راورسېږه، خیري کاکا مړ کېږي. سمه ده درځم. بله زه سلیم دی میریم. یعقوب سره مې خبرې کولې. ورته وایي یو مهمه خبره ده مېرمنې. هیله کوم لږ په تمه شئ. خدای د امبولانس شو، خیري کاکا مړ کېږي. زینب ته د خپلې کوټې ته لاړه شه. خیري کاکا دې لږ ناروغ دی، ډاکټر راغواړي ښه کېږي. سمه ده؟ هله لورې. خیري کاکا بله ښاغلي یعقوب سره خبرې کوم. مهرباني وکړئ. زه د فنار له لیسې نه رهنما ښوونکی سلیم دی میریم. د یو زده کوونکي لپاره مې زنګ وکړی. نوم یې عمر دی، یعنې ستاسو زوی. دا ته څه وایې؟ ما مې خپل زوی له لاسه ورکړی، ته په ما ملنډې وهې. راغلم خیري کاکا، راغلم. احمده زویه، وصیت درته کوم، هغه ځمکه هېڅوک هم درنه وانخلي. خدای ته وګورئ، هغه انجمن جوړ کړئ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
خو ستاسې زوی ژوندی دی ښاغلی یعقوبه. د څه زوی وروره د څه په اړه خبرې کوې؟ ما 14 کاله مخکې خاندان ته طلاق ورکړی. 14 کاله کېږي چې له هغې ښځې مې ځان ژغورلی. هغه یوه لیونۍ ښځه وه او زه یې په کیسه کې نه یم چې هغه څوک ده. یعنې عمر ستاسې زوی نه دی؟ ته اوس هم همدا خبره کوې وروره؟ درته وایم زما زوی مړ شوی. له طلاق نه وروسته مې د هغې مخ نه دی لیدلی. خو ښاغلی یعقوبه، زه ستا په ستونزه پوه شوم. ته غواړې چې زه هغه هلک ته زوی ووایم او میراث رانه وغواړي؟ ته غواړې چې د بل چا زوی په ما ټپ کړي؟ ته څه وایې ښاغلی یعقوبه؟ هیله کوم خبرو ته دې پام کوه. ما په ارامه پرېږده. هغې ښځې ته ووایه چې وطنیز هم رانه نشي اخیستلی. ښاغلی یعقوبه، بالې صحرا چیرته ځې؟ اجازه دې اخیستې؟ نه، زه دلته نور کار نشم کولی. زه نه پوهېږم چې څه وکم بیتول. لکه چې کاظم کوم څه درته ویلي خورې. زه خو تر وروستۍ حده صبر کوم، خو نه کېږي. هر چیرته مې چې وویني ما ځوروي. نور یې نشم زغملی، نور صبر نه لرم. خلاص شو تر همدې ځایه و. نو ته هم وایې چې زه دا کار نشم کولی، له دې ځایه ځې همداسې ده؟ داسې نه وایم، خو څه وکم؟ کاظمه ستا ستونزه څه ده؟ ته ولې دا نجلۍ ځوروې؟ زه هېڅوک هم نه ځوروم. خپل کار دې سم وکړي چې زه ورته څه ونه وایم. اوس چې تا ته زما شکایت کړی، ته نه وینې چې له کار نه ځان باسي؟ ما ته وګوره، دا نجلۍ د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو ته راغلې. ما ورته وویل چې لاړه شه ارام وکړه. ستا لپاره څه ورته نه وایم. که بیا مې په خپل کار کې ونه لیدله هېڅ ښه کار به ونه شي. ته پوه شوې مېرمنې؟ سمه ده. صحرا مېرمنې، اوس کولی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. له دې ځای نه دومره په اسانۍ رانه نشي تللی. ډېره مننه کوم بیتول. ته په رښتیا سره یوه ښه ملګرې. له دې نه وروسته هڅه وکړه چې له هغه نه لرې واوسې. د خبرو په کیسه کې مه اوسه. هسې نه هغه غواړي چې تا وډاره کړي. رښتیا وایې. سمه ده. زویا، ته څنګه یې؟ ښوونځي سره څنګه یې؟ درسونه خو دې وایې که نه؟ پام چې درسونه دې پرېنږدې. روژه دې ماته کړې زویا؟ مورې څه کوې؟ لږ ارامه اوسه. زه ډېره اندېښمنه یم زویا، څه وکم؟ تا پسې ډېره خفه یم ګرانه. ځم، خو اندېښنه مه کوه، زه ښه یم. کورنۍ دنده مې وکړه، روژه مې ماته کړه، اوس هم تلویزیون وینم مورې. مور ته دې سلام کوه زویا. ووایه چې اندېښنه ونه کړي، موږ دلته یو. مورې وا مې اورېدل. خدای دې له هغوی نه زر ځلې راضي شي. زما سلامونه هم ورته کوه. ته د شکران ترور خفه نه کړي. سمه ده زویا؟ سمه ده، نه یې خفه کوم، اندېښنه مه کوه. ته څنګه یې؟ ښه یم، بیخي ښه یم زویا. سمه ده ګرانه، زما خبرې مه هېروه، پوه شوې؟ سمه ده. د خدای په امان زویا. خدای په امان. زما ګرانه زویا. امر صاحب تاسو څه کوئ؟
زما د کاکا قاتلان همداسې آزاد پرېږدئ. بې ځایه خبرې مه کوه. د څه شي قاتل؟ خپل غږ ته دې پام کوه. خو دوی مې کاکا ووژه. موږ ډېر ښه پوهېږو چې څوک څه کوي. له تاسو سره به سبا ته محکمه کې ګورم. دوکان بیرته اخلم. انجمن به هم در باندې اور وګرځوم. زه به تاسو ته در وښیم. ته هیڅ شرم نه لرې؟ کاکا دې مړ شو خو ته اوس هم د هغه میراث پسې ګرځې. پلاره په کیسه کې مه اوسه. عثمان کاکا سلیم رښتیا وایي. له دې ځای ورک شه. راځه ورېندارې. سبا به خدای بخښلي ته خپله وروستۍ وظیفه ترسره کړو که د الله رضا وي. محکمه په هماغه وخت ده که نه پلاره؟ له جنازې وروسته به انشاءالله محکمې ته هم ورشو. زه هم له تا سره ځم پلاره. که اړتیا شوه زه درته خبر درکوم. اوس څه وکړو؟ که هغه عمر ته هر څه ووایي؟ څه خبره ده ها؟ زه هم په څه پوه نه شوم. ډېر زر به د نورې پیسې هم درته درکم. که دا خبره مې بیرته در باندې ونه خوړله پیلین. که راشي څه به وکړي؟ موږ ځواکمن یو. یو کار وکړه که نه حالت درشه زه په تمه یم. یعنې ماغزه یې ورته مینځلی شو وروره.